د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د کوچني اختر پیغام ملا یعقوب ته. احمد مسعود یو د کوچني اختر پیغام په لومړي ځل د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ته رالیږلی دی. احمد مسعود یو لړ غوښتنې هم له طالبانو څخه کړې دي او افغان ولس ته یې اندېښنه هم ښودلې ده. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي افغانان د تاریخ یو خطرناک پړاو ته داخل شوي. که ځانځاني وکړي نو الله مکړه ټول به غرق شي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي له میلیاجمه پرته له اوسنۍ وضعیته د وتلو بله لار نشته. ښاغلی احمد مسعود له طالبانو غوښتنه کړې ده باید له موږ سره کینی او موږ او طالبان باید یوې نتیجې ته دغه اختر کې خامخا ورسیږو. احمد مسعود هم له طالبانو غوښتنه کړې له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. افغان ولس ډیر کړېدلی دی. 40 کاله په افغانستان کې جګړې شوې دي خو هیڅ کومه ګټه افغان ولس ترېنه نه ده اخیستې او نه هم په بشپړه توګه سوله راغلې ده. مونږه که یو بل ونه منو او یوې نتیجې ته ونه رسیږو نو د افغانانو ټول ولس زړونه به مات کړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا، خیر چارې.